हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिब्रील अमीन पर माहियत के मस्जिद अक्सा तौरसे और द अंबियाए किराम और द अल्लाह रब्बुल इज्जत द फरिश्तों द इमामत हग फरीजा च जिब्रील अमीन हग तो फरमाइल च दा फरीजा द बलचा हक न दे मा सिवा स्तान हग फरीजा अदा बोराक च पकम ज़ैबाने तड़ल शेव प हग ज़ैबान दे फिलहाल पाते जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पारा द आसमानी मेअराज द पारा यो बड़ स्वरली हाजिर शवाच अगा स्वरलेता मूंगा पुख्तों के अंदर पाया वाई या सीढ़ी वाई उर्दू की और नए जमाने द हालात मुताबिक बाज़दा उवे माची और लिफ्ट रहा सिंगच लिफ्ट के गण कसान कीनी और द बिजले पर जरिया बांधे 100 मिनटों के दलान देना पूरता कम हद तक रसीदल वाड़ी की दौर से दगा शान दगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पार रागल लिफ्ट के हो दागे पर जरिया बाने द बैत द मस्जिद अक्सा नबिया द आसमान सफर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द जिब्रील अमीन पर माहियत के शुरू कई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमीन कला समाई दुनिया यान देड़म बनी आसमान का चकम मुंग पर नजर देत चकल और सेदल अल्लाह रब्बुल इज्जत पखपल कुदरत सरा आसमानों के दरवाजे बाकायदा जुड़े खड़े द कुदरत न इससे बाईद है द इंसान अकल अखली के न अखली द अल्लाह रब्बुल इज्जत कुदरत न हिस्से बाईद है जिब्रील अमीन आवाज उखड़लो हर दरवाजा बाने बिया फरिश्ती दरबानान मुकर्रर दड़ू अंबनी आसमान दरबान फरिश्ते ता जिब्रील अमीन उ फरमाइल वल्ले का वर्ले जिब्रील अमीन ने दखपल दान और दागसर कबल सो कोई दागद तारुफ जिब्रील अमीन व तो फरमाइल द जिब्रील मा सर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरबान उफरमाइल जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम पसेदत दूध पारत अल्लाह पैगाम दर कड़े उतलवे दरवाजा लर दड़ुम्बी आसमान फरिश्तों द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिकबाल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बुजुर्ग शख्सियत उकतलो
لاغن اخی طرف تم سے صورت ندی او گس طرف تم صورت ندی یعنی انسانان جبریل امین جناب رسول اللہ علیہ السلام تو فرمائل داستانی کو آدم علیہ السلام دے دتور جخش سلام کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام تو سلام آدم علیہ السلام جواب ورکو مرحبا ورتویلا وی فرمائل مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح سنگ جمونگا پختو کی بخیر علی وایو خوش آمدید وایو عربی کی مرحبا وایو آدم علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام تا خوش آمدید ویلے رسول اللہ علیہ السلام جبریل امین نہ پخت نہ کئی دا بابا نخی طرف تو گس طرف تا چکم صورت ندیو کدی خی طرف تو گوری نو خاندی او گس طرف تو گوری نو اجاڑی دا سقی صدا جبریل امین فرمائل داخی طرف تجکم صورت ندی دا آدم علیہ السلام دا جنتی اولاد صورت ندی جناب آدم علیہ السلام چاگیت و گورین دا خوشالے دا وجن اخان دی گس طرف تجکم صورت ندی دا آدم علیہ السلام دا اولاد جہنمی اولاد صورت ندی اغیت چیدم علیہ السلام اگورینو جاری خفشی اولاد دیکھا اولاد بانے خلق خفشی جناب آدم علیہ السلام سرد ملاقات نبات رسول اللہ علیہ السلام اور جبریل امین دویم آسمان طرف ترسیگی دا دویم آسمان دروازہ کی امغا سے اشو چے دروازہ کلو کا دروازہ کلو دویم آسمان کے فرشتو استقبالو کو کم سوال جواب چه دا آسمان دا دروازے دا دربان او دا جبریل امین پا اول آسمان سے اغا پا ہر آسمان باند کیگی دروازہ کھلا شوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن لاڑ دغلت کہ اللہ رب العزت داغ ملاقات دا دو پیغمبران سرکی عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اغی سر سلام کلام اغیم ورطا مرحبا ہوئی مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح صالح رور او صالح پیغمبر تا مرحبا ہوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام دوارو سرد ملاقات و سلام کلام نباد دریم آسمان طرف طرز وردی دروازہ کھلو
دریم آسمان باندې د جناب رسول الله علیه السلام ملاقات د الله د پیغمبر یوسف علیه السلام سره وشو. جناب رسول اللہ علیہ السلام فرمائی یوسف علیہ السلام تا اللہ رب العزت دیر حسن ورکڑیو چی ویلی دو بیادا غیر ذکر کئی دیر حسن اللہ یوسف علیہ السلام خدا غا حسن تا جناب رسول اللہ علیہ السلام حسن تا نرفی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آج خوبان ہم دارند تو تنہا داری. یوسف تا اللہ حسن ور کڑیو تعالی اللہ دا غینا حسن زیاد درکڑے. عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ کمال او صفت ورکڑیو دا غپ دعا باندے بمبڑی جوندی کے دل تعالی اللہ رب العزت دا اغیم مقابلہ کی دا سے کمال ورکڑی دی چکم مڑیو آخو یو انسان روح والا ہو استاد وجنہ خو تا دا پارا خو اقا سیزونا چی اغی کی روح نو اغی دا جوندو والا کار کرے دے. بہرحال ما عرض کرو چی یوسف علیہ السلام سرا پدریم آسمان بانے دا جناب رسول اللہ علیہ السلام ملاقات. سلورم آسمان تا جبریل امین و جناب رسول اللہ علیہ السلام رسیگی دروازہ کلاوش دن لاڑل اللہ دبل پیغمبر جناب ادریس علیہ السلام سر ملاقات شلو سلام کلام و مرحبا شل بیاد سلورم آسمان نپینزم دروازہ کلا شوا پینزم آسمان کے دا جناب ہارون علیہ السلام سر پنزم آسمان نبات چه کلش پگم آسمان تو رسیدل دا ہارون علیہ السلام رور او دا اللہ رب العزت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سر ملاقات شو. جناب موسیٰ علیہ السلام سر سلام کلام اشل اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اغن روانی کی موسیٰ علیہ السلام اجڑا دا جڑائے ولی اکڑا جڑائے دا دے وجن اکڑا بھی زمانہ دیر مسترا غل پیغمبر دے آو جڑا پا دے رازی چھے دا امتیان باز ہما دا امتیان نا پڑیر گن لوی تعداد کی جنت دی وما بڑیر کم امتیان جنت دی و دا بڑیر امتیان جنت دی. نو پخبل امت بانی یہ افسوس کہو دا نا چکن حضور علیہ السلام سر حسد کولو یا دے امت سر حسد کولو و دا حضور فضیلت بیان شپگم آسمان روان شو وم آسمان تا چورا سیدل دروازہ کلاو شوا او دا اللہ درلوی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سر ملاقات کی گی. حضور سلام کئی اگر سلام جواب ور کئی اور ابراہیم علیہ السلام برتوئی مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. لکہ دے دا آدم علیہ السلام ہم نوسی دے ہو دا لکہ سنگے چمون ٹول نوسیو
او د ابراهیم علیہ السلام وسې دي ځکه د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې اسماعیل علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام دی. جناب رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام وم آسمان کې د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات کو. جبريل امین ور سره دی. دا د اول نواخله تر اوم آسمانه پورې چې کم د معراج سفر دی دا ځان نه یو دین بعد بیا د معراج دغه سماوي سفر یو بل حصہ راځي چې هغه د سدرۃ المنتهى نه پورته سفر دی. سدرۃ المنتہا یو مقام دی. سدرہ عربی کی بیرے ته وي او منتہا ورته وي د دیو جنا چې کله د اسمان د طرف نه سره زی کم حکمونه اول راځي دغه سدرۃ المنتہا نو بیا د سدرۃ المنتہا نه ښکته راځي. لاندې نه چې سلی د خلقو د عباداتو بارکې نو اغم دغه سدرۃ المنتہا ته اول دی بیا د هغه ځای نه پورته حضور علیہ الصلوۃ والسلام وکتل په دغه ځای کې جناب رسول الله علیہ السلام حوض کوثر هم کتل دي. په دغه ځای کې جناب رسول الله علیہ السلام سلور دریابونه وکتل. دو دریابونه هغه دي چې هغه ته باطنی دریابونه وای یعنی هغه ظاهر نه دي هغه جنت ته تللی او دو دریابونه هغه دي چې هغه ته دنیوي یا ظاهری دریابونه وای هغه دریای نیل او دریای فرات او دا سدرۃ المنتہا دا بیره چې دا د الله رب العزت انواران گیر چا پیر دا اغیر دی او پاگے کے راگیر دا او دا اغا بیری پا ہرا پانا باندی او فرشتہ ناستر دا اللہ رب العزت پا تسبیح کی مشغول دغدے پورے جناب رسول اللہ علیہ السلام سر جبریل امین امتل دے دغدے نبات چی بیازی یا جبریل امین ته نه پاتې کی. جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمائی اے جبریل د دوست تقاضا خدا نه دا چې ته زمانہ پاتې کېږي او زب مخ کې आवाज دم ولی جبریل امین ورته فرمائی دا الله محبوبا دید نا اڑان دے تل دما کار نا دے دک یو دا ویخت برابرم اڑان دے کے گم دا اللہ تجلیات و انوارات بدما پر اس وضعی دید نا مخی تل چاکا دستا کا اللہ رب العزت دا شرف او دا عزت تاتا درکا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ دغه باقی حساب یا زندگی ونه بلې